سر مونږه که ګورو نو تاسو نه د باچا خان تذکره مونږ ډېر زیات اورو. نو د باچا خان په حواله باندې تاسو څه وایئ چې دا څنګه سړی و او د هغه نه بعد چې کوم دی تر اوسه پورې د باچا خان غوندې شخصیت پیدا شوی دی یا تاسو وینئ او که نه؟ په پښتنو باندې چې کوم د شخصیاتو غنیتوب دی هغه د باچا خان په شکل کې مونږ ته ثابت دی. دا داسې یو خاوره ده او باچا خان دې خاورې یو داسې شخصیت زیږولی دی چې زه تر څو ګورم لولم مشاهده کوم د هغه د افکارو په رڼا کې، نو زه وایم چې دا واقعي چې دی نو باچا خان د پښتنو یو داسې اتل و چې هغوی به پې په ډېرو عمرونو زمانو ویاړ کوي. د باچا خان احسان مونږه پښتانه نه مونږ د هغه په ژوند ورکړی دی او نه به د هغه د مرګ نه پس د هغه دا احسان د هغه د افکارو په عملیت کې واپس کړی شو. زه فکر کوم چې باچا خان غونته شخصیت دا په صدو کې یو ځل پیدا کیږي. صحیح. د باچا خان د ازادۍ مدرسې چې کومې یادېږي دا څه شی و جي؟ داسې و چې باچا خان کله 1890 کې پیدا شو نو هغه زمانه کې پښتانه چې دی نو دا په تعلیم کې ډېر زیات رستو. باچا خان چې کله خپل تحریک شروع کو نو هغه وی چې زه به یو داسې قام ته مخامخ یم چې هغوی به زما په خبره نه پوهېږي. نو د دې لپاره هغه لومبې دا کوشش وکړو چې زه د خپل قام په خبره پوهېدل غواړم، نو په کار دا دی چې دوی د هغې لپاره تعلیم یافته وي. نو هغه په 1910 کې د 20 کالو په عمر کې هغه لومبی ازاده اسلامي مدرسه د حاجي صاحب تورنزو په کومک په اتمانزو کې کوله وکړه او په هغه زمانه کې د هغه 9,000 روپۍ خرڅ چې د باچا خان پوره کو. بیا چونکې د حاجي صاحب تورنزو مدرسې 1915 کې بندې شوې نو بیا باچا خان یو هڅه په 1918 کې وکړه. هغه وخت یې دوه مدرسې کوله وکړې، یو په مردان کې ګدر کې یو په اتمانزو کې، خو هغه هم پیرنګیانو بندې کړې. نو بیا یو اجتماعي کوشش باچا خان وکړو د انجمن اصلاح الافاغینې په شکل کې چې د هغې مطلب دا چې د افغانانو د اصلاح یو تنظیم او هغه تنظیم د لاندې بیا باچا خان ځای په ځای په ټوله پښتونخوا کې آزاد اسلامي مدرسې کوله وکړې چې د هغې تعداد 140 و. زما بنیادی تحقیق او پی ایچ ډي هم په دغه سکولونو باندې ده. نو دا په لومبي ځل بیا ما په 2019 کې چاپ هم کړل او روم مې ویستل چې کم کم ځای کې سکولونه څنګه د دې نظام او دا مې ټول وویستل. صحیح. د بابړې واقعه که سر مونږ وګورو تاسو څېړلې هم ده، په دغه حواله باندې ستاسو معروضات څه دي؟ بابړه چې ده نو دا د پاکستان د ازادۍ نه پس چې کومه لومبۍ سالګره وه نو د بده برغه د بده بخته د عوامو رای او منډیټ دا خدای خدمتګارو سره خو د خدای خدمتګارو چې کم حکومت و آئینی قانوني جمهوری هغه ختم کړی شو. د هغې په ځای خان قیوم کېنوستلی شو. بیا خان قیوم چې دی نو هغه د پښتنو نه دا حق هم اخیسته چې هغې یو جمهوري عمل کې برخه والي او خپل احتجاج وکړي. باچا خان چونکې په جون کې گرفتار شو 12 جون 1948 نو پښتنو وی چې د اختر نه پس چې اګست کې جولای کې روژه وه، اګست کې اختر و، نو اختر نه پس په موږ یو پرامن احتجاج کوو. نو په 12 اګست 1948 دغه پرامن احتجاج په بابړه کې دا را روان شو. په دې باندې د هغه وخت چې کوم حکومت و ګولۍ ورولې او ډېر ظلم یې وکړ، ډېر زیاتې یې وکړو. په دې کې 600 او 11 پښتانه شهیدان کړل چې په هغې کې زنانه هم وې، ماشومان هم پکې وو. صحیح. نو دا د پښتنو په پاکستان کې د پښتنو ابتدا وه. دا په پاکستان کې د پښتنو خوشامدید و. دا په پاکستان کې د پښتنو د آئین، د قانون، د جمهور او د هغې کلمې په نوم چې دا کم ریاست جوړ شو چې لا اله الا الله یا پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. نو دا تاسو وګورئ چې د دغې ملک د کلمې د ملک په نوم جوړ شوی ریاست کې پښتنو سره لومبي کال کې
ابتدا په دې طریقو شوه. صحیح. سر مونږ ګورو ډیر کم داسې کیږي چې د یو لوی پلار نه زوی دی چې کوم دی هغه د یو لوی سړی شي. ولی خان بابا د هغې په حواله باندې چې دا د کمې پایې سړی داسې دی چې باچا خان دا یو کمال کړو چې هغه چې څونه خلق دي عوامي مزاج یې لرلو چې هغې په عوامو کې دننه جړې وې. جی باچا خان په دې کې کامیاب شو چې هغه یې ځان سره ملګري کړل. ولی خان چونکې ابتدایي تعلیم خو په آزاد سکول کې وکړو، بیا وروسته دی کیمبرج ته لاړو. جی په کیمبرج کې دی په دې خبره پوه شو چې دا چې کوم زمونږه مرام دی نو دې دپاره سیاسي عالمان پکار دي. صحیح. نو بیا باچا خان په موجودګۍ کې ولی خان لګي شو او سیاسي ملګري او عالمان یې پیدا کړل. نو ولی خان چې دی هغه د پښتونخوا د سیاست یو داسې ځلنده ستوری دی چې هغه په حقیقي معنو کې سیاست عبادت ګڼه او هغه په حقیقي معنو کې په سیاست باندې پوهېده، د منطقې په مسلو باندې پوهېده، د منطقې په اقتصاد پوهېده، د منطقې په ادب پوهېده، د منطقې په پښتونولۍ پوهېده، په کلتور یې پوهېده، په مذهب یې پوهېده. نو هغه یو داسې شخصیت و چې هغه د دې ټولو مسلو چې کوم پښتنو ته راپېښې وي د هغې، او تاسو ته که پته لګي نو ولی خان چې دی انګریزۍ کې یو ټکي یو د پالیټیشن یو د سټیټسمن. جی ولی خان زه وایم چې په پاکستان کوم څلور سټیټسمن پیدا کړي دي په هغې کې یو چې هغه حقیقي معنو کې سیاستدان یا سیاستمدار ورته تاسو ویلی شو، ځکه چې سیاست یو داسې علم دی چې هغه ته په خپله د چاپېرچل د مشاهدې نه د مطالعې نه اخیستې ني، نو هغه ته ثابتولی هم نشي. صحیح. د باچا خان کمال دا چې د هغه مشاهده ډېره پراخه وه، صحیح. د ولی خان کمال دا چې د هغه مطالعه ډېره پراخه وه. صحیح. نو د دې دواړو امتزاج چې دی هغه باچا خان او د ولی خان د مشاهدې او د مطالعې امتزاج چې هغه سیاست او هغه سیاستمدار چې هغه ولی خان. صحیح.